کو د مالټو شاټونه ښایسته ویډیوګانې دي ترڅنګ د ننګرهار نورې صاحبه تاسو ته ښیو تاسو زموږ ملتیا وکړئ. لاندې موبایل خوري ډېرې او که نه دوی ته ډېر کار لا چې بس کار هم کول لږ او راونه غورځېواله که بلد یې پکې څه نومې تا باغ اخیستی؟ او اخیستی یو باغ دی په څو اخیستی؟ دلته خو بس مختلف ریټونه دي بس د 100 جریبه باغ دی په 58 لکه روپۍ باندې 58 لکه څو باغونه دي؟ سلامونه د ښکلي ننګرهار همیشه بهار څخه هیله دا ده چې ټول به روغ جوړ خوشحاله ساتمن وي. کرکټ کې کومه سندره ده چې د ولولو موسم دی، خو دلته بیا د مالټو موسم دی او هوا هم ډېره زیاته خوندوره ده، ډېره زیاته مزیدار موسم دی او تاسو دا د مالټو په باغونو کې ځوانان را سره ګوري چې دوی په خپلو کارونو باندې مصروف دي او دلته د مالټو شوکه ورته وایي، نه د مالټو شوکه یا د مالټو شکېدنه، نو دوی به دا له خیره راغونډوي بیا به یې بازار ته، خو نه پوهېږم چې دا همدلته افغانستان ننګرهار کې او که نه پاکستان ته یا نور هیوادونو ته هم ځي. د همدلته ځوانانو سره خبرې اترې کوو، د مالټو شاټونه ښایسته ویډیوګانې دي ترڅنګ د ننګرهار نورې صاحبه تاسو ته ښیو تاسو زموږ ملتیا وکړئ. دا ځوانان خو ډېر سخت مصروف دي، نه پوهېږم چې خوري به یې ډېرې که کار به ډېر کوي. سړی مشه خیر ستاسو ته مو شه په خیر راغلی. خیر اوسې. څه نومېږي؟ میرویس یاسیني. میرویس یاسیني. د ننګرهار یې؟ د ننګرهار. د کوم ځای؟ د غنخیل ولسوالۍ. ولې دومره وارخطا یې وسړی؟ وارخطا کېږه مه که نه. غنخیل ولسوالۍ پر مربوطه په بټکوټ ولسوالۍ کې اوسېږو او دلته د ورځې کار ورسره کوي. ورځنه کار کوي. ورځې څو روپۍ درکوي؟ ورځانه کار کو 200 افغانۍ راکړه. 200 افغانۍ درکوي. نو ستومانه خو نه یې؟ نه شکر دی بس ښه ګزاره کېږي. ګزاره کېږي. نه ما وړاندې موبایل خوري ډېرې او که نه دوی ته ډېر کار لا چې بس کار هم کوو لږ ذره خورم پکې. لږ خو بخیلان دی فکر کوم. نه بس خو ګزاره خوراک کوو. ګزاره کوي. ډېره مننه کور د ودان. بل ورور سره هم خبرې اترې کوو چې دا بل ورور څه وایي. یو خو پاس پکې ختلی دی او مالټې لاندې ګورې ماشاءالله. نو راونه غورځېواله که بلد یې پکې څه نومېږي؟ تورحمان لږ به تیزې خبرې کوي. تورحمانه د کوم ځای؟ د بټي او سار رئیسي بوخت دی. ډوډۍ دې خوړلي؟ که درته راوړو؟ ډوډۍ هم خوړلې هر څه هم کوي. خوړلې ده ځکه ورته داسې تکړه یې. څو ورځې کېږي چې کار کوي؟ 15 ورځې وشو. 15 ورځې. څنګه جیبونه د مالټو ډک دي که همدغسې دي؟ نه همداسې دي. همداسې خورې خو یې نه که نه؟ ولا بس خورو نو کار هم کوو. ډېره مننه کور ودان خیر اوسې. نو دې ونه کې خو ډېرې کمې کوي. اوس به داسې یو څوک را پیدا کړو چې موږ ته د دې په اړه معلومات راکړي شي. همدلته ننګرهار کې یوازې بازار ته وړاندې کېږي او که نه نورو ولایتو ته د ترڅنګ بیا نو پاکستان یا نورو هیوادونو ته هم ځي. نو دا معلومات به هم ترې واخلو، بیا به نو خپرونه داسې کوو چې راغونډوو به یې. نو له باغونو خو له خیره راووتو د سړک څنډې ته ښار ته. نو دغه ځای کې مالټې تاسو را سره ګورئ من جوړې شوې دي ترڅنګ بجیو ته او وړاندې خو معلومات درکړل چې د هیواد مختلفو ولایتونو ته ځي او همدلته هم خرڅېږي. اوس به نو پوښتنه وکړو دلته چې منې په څو دی او درجن یې په څو دی؟ په منې خرڅوي که نه په درجن باندې خرڅوي؟ السلام علیکم. سلام. سړی مشهور دی. څه نومېږي؟ نوم مې بشیر دی. بشیر.
بشیر وروره په من باندې خرڅېږي که نه او دا دلته په من باندې خرڅي او کله چې لږ داسې راکم شي بیا به درجن ته راځي نه درجن باندې نه دلته افغانستان کې په من باندې دا خرڅېږي مالټې نو خوست کې خو چې ما څومره لیدلې ما وړاندې وویل په درجن باندې او دلته په من په څو دی من خو دلته پرچون من خرڅو 4,500 4,500 افغانۍ ها افغانۍ او دا تاسو د کوم ځای نه راوړئ دا دلته دا باغونه دي بس دې باغونه د خپل دی او که نه نه باغونه موږ تجاران یې موږ اخیستي دي د ټیکهدارانو نه باغونه د تا باغ اخیستی او اخیستي مې یو باغ دی په څو اخیستی دلته خو بس مختلف ریټونه دي بس د 100 جریبه باغ دی په 58 لکه روپۍ باندې 58 لکه څو باغونه دی اخیستی یو باغ هم اخیستی یو باغ دی اخیستی او مالټه ټول همدغه ده که نه هلته هم پاتې ده نه شته دی هلته باغ کې شته دی اوس دا موټر بارېږي که دا دلته ښکته کېږي دا دلته ښکته کېږي نور ولایت ته خو نه وړي ولې نه ځي نور ولایتونه کابل ته ځي ګردیز ته ځي خوست ته ځي مزار شریف ته ځي او داسې خو پاکستان ته نه ځي پاکستان ته نه ځي د پاکستان خپله زیاته ده دا ډېره مننه نور مودان خیر اوسي نو درنو لیدونکو وړاندې مو د باغ ویډیو تاسو سره شریکه کړله هغه وروسته دا د سړک ته راغلو سړک په ژۍ باندې دغه انبار مالټې دي او تشې ګیلام را روانې دي نو ستاسو سره مې معلومات شریک کړئ هیله دا ده چې د خپرونې به تاسو پوره خوند اخیستې که تاسو هم راځئ تازه مالټې وخورئ نو راشئ ننګرهار ته له خیره ډېر ښایسته موسم دی بیا به نو وخت تېري تر بلې خپرونې موږ ته راکړي اجازه الله مو مل ښه وخت